د بریټانیا لخوا افغانانو او افغانستان ته ډیر ښه خبر ولې او څنګه مرسته کوي دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د جیشل سرمنشي غونډې په پای کې د بریټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن له افغانستان سره د 50 میلیون پاوند مرستې ژمنه کړې ده دا مرسته د هغو 391 میلیونو ډالرو یوه برخه ده چې د سپټمبر په میاشت کې بریټانیا لخوا افغانستان سره اعلان شوه لومړي وزیر جانسن په یاده غونډه کې د نړۍ شلو لویو صنعتي هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان سره بیړنۍ مرسته وکړي او دغه راز افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي بریټانیا تېره ورځ د یادې غونډې له ختمېدو وروسته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې له افغانستان سره د 50 میلیونو پاونډو یا څه باندې 68 میلیونه ډالرو مرسته په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونو خلکو سره اکثریت ښځو او نجونو ته ورسیږي د معلوماتو له مخې بریټانیا به دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مرسته د هغو 391 میلیونو ډالرو یا 280 میلیونه پاونډو یوه برخه ده چې د سپټمبر په میاشت کې د بریټانیا حکومت لخوا له افغانستان سره اعلان شوه له تاسو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده دا چې واقعا دغه مرسته به اړمنو افغانانو ته ورسیږي او که نه په دې اړه مو خپل نظریات را سره په کومنټ کې کولی شئ شریک کړئ تر بیا مو په لاس پارم ښه وخت ولرئ د خدای